تانې اوس نو زه مجبورل شوم وخت دی چې زه له نازا سره خپله حساب یې خلاصه کړم ته څه وایې ګیلان زر کوه مخکې شه زموږ کار نه خلاصېږي خوشې که مخکې شه خوشې مې که درته مې وویل مخکې شه بارانه مخکې شه مخکې شه ګیلان مخکې شه درته مې وویل مخکې شه حرکت ونه کوئ تاسو چېرته تلئ ها چېرته ځئ زړه یې ستونزه نه لري باید یو څه مودې لپاره ارام وکړي دا وخت په تېرېدو سره ښه کېږي خو زما سر درد کوي داسې ښکاري ساه مې تنګېږي دا ټولې روحي ستونزې دي یعنې ښه کېږي خو موږ یو اراموونکې پیچکاري درته کوو په ساتنګي کې هم در سره مرسته کولی شي مات یې راکړه لاس مې ونیسه سرداره له پیچکارۍ نه ډېره ډارېږم لاس مې ونیسه خیر دی تر مرګه مې ته یوازې مې پرېږده شفا دې وي په سترګه دې څه شوي کله کله چې غوسه شم سترګې مې داسې کېږي زه ځم چې د رخصتېدلو کارونه خلاص کړم کله چې ډېر غوسه شي کینه سترګه یې رپېږي زه ستا په اصلیت پوهېږم کومو خوړو سره چې مینه لرې کومې ټوکې چې ته کوې د خپل ژوند نه به دې پښېمانه کړم ارامه نه کښېنم تباه کومه دې تباه کومه دې تباه کوم دې سرداره کله موږ نه څه غواړې تر اوسه دې لوبه نه ده ختمه شوې ته غلی شه ته په دې لوبه کې هېڅ ارزښت نه لري زه ډاډه یم چې ته په دې نړۍ کې له چا نه ډېره کرکه کوې ښکاره ده چې له معنی یې کوې خو د نازا په اندازه یې نه کوې موږ در سره یو معامله کوو لیلا زه در سره مرسته کوم چې له نازا نه خپل غچ واخلې ته به ما سره مرسته وکړې چې له نازا نه خلاص شو یعنې زموږ موخه یې واده داسې به څنګه وشي خوښې مې که آسانه ده دا بام دی ته به دا بم د نازا د موټر لاندې ځای پر ځای کې دا کار خو کولی شې که نه اندېښنه مه کوه د هغې د وژلو لپاره زه هر څه کوم آفرین ما هم همداسې فکر کړی و ملګریه مینه خو داسې نه وي ملګریه چې ته چې له چا سره مینه لرې هغه واخله لرې وغورځوه هر څه هېرېږي تل له سترګو پناه کېږي خو مینه داسې یو شی ده چې هېڅکله له سترګو نه پناه کېږي هغې ته باید درناوی وشي داسې نه چې بل څوک وګوري او هغه هېره کړي څنګه چې قومندان صاحب لیلا خور هېره کړه ملګریه دا چې ته څه وایې زه پرې نه پوهېږم خو دې ښځې قومندان صاحب تباه کړی دی څېره یې ورته بدله کړې ما درته ونه ویل وګوره داسې ښکاري چې سردار قومندان صاحب سوځېدلی وي ملګریه نو په دغه واغه نه پوهېږم سردار قومندان اوس هېڅ هغه پخوانی سردار قومندان نه دی زر کوئ هلکانو هلته زینو کې لاندې ښکته شه وګوره هلته زینو کې ښکته شم هو هلته زینو کې ښکته شه هر څه د هغې له امله په ما وشول
تر څو مې غچپانه خوله ما رامنې کینم. پام کوه لیلا، دا مه هېروه چې ته یوازې یې او په ډګروالم باور ونه کې. دا کار وشو، اوس نو تیاره شوې. زه دا کار ستا لپاره نه کوم. زه هغې ښځې نه خپل غچ اخلم، د دې لپاره دا کار کوم. زیلان له دې کار نه تېره شه. ته کار مه لره بارانه. ډګروال صاحب که چېرته وتښتي نړۍ که تر ټولو قوي احساس کرکه ده، مونږ هغه خوشې کړه خو کرکې اسیده ونیوله. ګوره ان یوه دینداره انسانه د کرکې اسیده شوه، څه حالت ته ورسېده. څوک چې له چا نه کرکه کوي تر څو چې خپل غچ وانخلي ارامه نشي کېدلی. لیلا خامخا نازا وژني، ته اندېښنه مه کوه. موټر د کور مخکې درولای. هغه شیطانه به خپله سزا وګوري. ډېر پام کوه لیلا، که کوم کس یې راغی زر له هغه ځای نه ووځه. ته اندېښنه مه کوه. صبر وکړه. که زه تا نه وای ژغورلی سرداره، زه به اوس مړه شوې ومه. منې نه کوم. سمه ده نازه. ته باید آرامه اوسې، سمه ده؟ هر کله چې زړه کې مې د کرکې اور مړ شو بیا ارامه اوسېږم. دا چې ته دومره کرکه کوې، دومره غچ اخیستلو او وژلو ته لېوالتیا ښیې، نو ستا او د نازا توپیر څه شو؟ پلار مې راته ویلي ول چې د ارث او کینې له منځه وړلو لپاره خپل احساسات کنټرول کړي، نه چې ستا د غچ اخیستلو دا احساس ستا د مصیبت لوري ته بوځي. لیلا هسې نم زه اوس د یو مصیبت په منځ کې یم. د هغې په وژلو به زه د مصیبت نه ځان وباسم. زما صاف او د مینې ډک زړه یې د کینې او کرکې نه ډک که. خپله سزا باید وګورې. که غواړې دننه راشه. نو زه باید بلوک ته لاړ شم. هسې نن ډېر وخت مې ضایع کړی. همدارنګه ته هم اوس ښایې. سمه ده. احمقه، فکر کوې زه تا پسې ډېره خفه کېږم؟ ته هم دلته پاتې شه. هغه دقیقه که چې کله د کور نه وځي. امنه په ځای کې قومندان صاحب. زر کوه، اوس موټر ته پورته شه. د سړک په سر کې د موټر نه ښکته شه چې هغه پوه نه شي ته دلته پاتې. ما په تا باور کړی و قومندانه، ته زما ټول ژوند تباه که. افسوس دې وي په تا. یو وطن یو اورم وطن یو. نازا له تا سره ولې واده وکړه سرداره؟ په دې اړه دې فکر کړی؟ څه نظر لرې؟ پوهېږم چې اوس مالا څه کوي چې زما په اړه پټ معلومات راسره راوړي قومندان صاحب. د دې کار لپاره تا سره واده کولو ته اړتیا نشته. هسې نه بیا دوه جاسوسان هغوی زموږ منځ کې لري چې تا نه پټ معلومات ورکوي. کېدی شي چې کوم بل پلان ولري. موږ باید دا مسله روښانه کړو او ځان پوه کړو چې هغوی څه پسې ګرځي. پوه شوم جنرال صاحب. مه هېروه چې ما ته باید خبر راکړې. زه هسې هم په یوې پلمې سره بېرته کور ته راځم. که نازاده باندې ته له تا هم ورسره لاړ شه. پوه شوې؟ پوه شوم قومندان صاحب. د سردار په اړه زما راپور په پوره کېدو کې دی. نږدې وخت کې به تاسې ته ورسېږي. سمه ده، خو راپور کې باید معلومات کم نه وي نازا. دا ډېره مهمه ده. د
هغه عادتونه سرګرمي د خوښې خواړه د خوښې میوه د خوښې ځایونه ځان کې چې کومې نښې نښانې دي کمزوریانې هر څه یې قد یې وزن یې که تېروتنه دې وکړه لوړ پوړې چارواکي تا او ما دواړه وژني دا ټول مې لیکلي دي ملګري دوستان یې خپلوان یې عسکران یې بلوکې اړیکې لنډه دا چې هر څه زه خپل معلومات تاته درکوم زموږ چمتووالی هم مخ په ختمېدو دی پام کوه اندېښنه مه کوه ها سرداره که یو ځل پوه شي چې په تا څه کېږي دا عسکر چې دلته وي ته به څنګه به موټر کې کېږدې راځه له دې کار نه تېرېږو د خپلې مېرمنې د ساتنې لپاره یې عسکر پرېښی خو دا عسکر هم هغه شیطانه نشي ژغورلی پیدا مې کړه زه د عسکر مخه له موټر سره بندوم ته به بم موټر کې ځای پر ځای کې خو بیړه وکړه که عسکر پوه شو تباه کېږو اندېښنه مه کوه یا ته کامې ملګریه نو کېده چې یو بل ځای کې ودرولی وای هغه دا موټر لیدلی شې یو دم ودرېده نه پوهېږم چې څه پې وشول زه نه پوهېږم تاسې یو ځل وګورئ سمه ده سمه ده ګوره مې ملګریه وژل کېږي ټوټې بشي جوړ شو ډېره مننه ژوندی اوسئ الله الله ما خو تر اوسه لاس پې نه ووهلی ملګریه صبر وکړه زه غواړم چې د هغې شیطانې مړی په خپلو سترګو وګورم د هغې د ختمېدلو او د دې بدخود د ژغورېدلو لپاره زه باید ځان ډاډمن کړم پته نه کېږو ډګروال چټي کارونه کوي لږ پاتې و چې زه یې مړه کړې وای اندېښنه مه کوه نازه ډګروال ته سزا ورکول کېږي موږ تا ته یوه ډالۍ لرو په نږدې وخت کې به ته له چارواکو سره ووینې ما ته لوی ویاړ دی ښاغلیه څوک چې موږ ته خدمت کوي موږ پوهېږو هغه څنګه خوشحاله کړو سردار په اړه مې ځان ته هر څه پوه کړه په نږدې وخت کې کولی شو د دمې دویم پړاو ته لاړ شو دا ډېره ښه خبره ده لوړپوړو چارواکو پرېکړه کړې ده چې هغه استایي بم ته زر چاودنه ورکړل شي هغه بم ته به په ولسوالۍ کې د امام خطیب پرانیستل شوي ښوونځي کې چاودنه ورکړل شي واحد بم تیاروي دا ښوونځی د هغو ځوانانو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی چې غره ته ځي کله چې دا ښوونځی له منځه ویوړل شي نو په یو غشي سره دوه ښکاره کېږي یعنې دا چې موږ د دې چاودنې په اړه په دولت اچوو او خلک د دولت په ضد پاڅوو په دې کار سره به ډېر ځوانان د غره لورې ته مخ کړي واحد سره اړیکه ونیسه تا ته په تمه دی امر پر ځای کېږي واحده زه یم د غره خاماره واحده ځواب راکړه غږ اورم د غره خامارې ته چېرته یې تا ته په تمه یو دا بې ځایه خبرې کول پرېږده د کباړ په ځای کې ما ته په تمه شه بم در نه اخلم او وړم یې واحده لکه چې په توره بهیره کې کبانو کښتۍ چپه کړې چې ته دومره خفه یې ته بیا خپل کار ته پام کوه ستاسو د کولو لپاره څه نور قمندان صاحب ډګروال داسې وغولولی دا موضوع باندې کجالې ده
شه یوز یوز نه زما مخه د کور نه ووته بیا یې وایم کومه مخه چې ما سره لږه د کور نه ووتله داسې ښکاري چې د ولسوالۍ نه د وتلو لوري ته روانه ده پوه شوم یوز نه داسې ښکاري چې موږ وخته وتلي یو جلیله زر بیرته وګرځه امرا پر ځای کې قومندان صاحب دوی دې همدلته پاتې شي سمه ده ځانونه چاته ښکاره نه کوئ کوم څوک شک ونه کړي په سترګو راځه قومندانه هله زر کوئ چې ځو اصلا ډیره نشم نږدې کېدلی بیا پوهېږي لږ پاتې دی شیطانې د ژوند وروستی شېبې دي زر کوه جلیله زر کوه هله امرا پر ځای کې قومندان صاحب هلته ده هغه د رئیس سره روانه ده د ډېر په تمه کېدلو نه نور دلته ګنډه شو واحده زر کوه خدای دې ووهه دا له کوم ځای نه پیدا شو دا سردار دی ته دلته څه کوې تا خو ویلي وو چې زما حالت ښه نه دی دا چې زه قبر کې بنده شوې وم او روحي حالت مې ډېر خراب شوی په کور کې یوازې پاتې کېدل ما ډاروي ته هم نه وې دیوالونه ما ته نږدې راتلل زه هم بلوک ته ستا څنګ ته راتلم تا ته مې خبر در نه که خو باور وکړه چې زه په ډېر اندېښنه کې وم نو دلته ولې راغلی ما ویل چې لاره مې لنډه شي په دې لاره راغلم هغوی ته وګوره زموږ سمکاري خراب که زر کوه راځه چې ځو زر کوه جلیله تاسې لاړ شئ زه نازا کور ته رسوم امرا پر ځای کې قومندان صاحب سردار هم پورته شو هغه مړ کېږي اصله له هغې شیطانه سره سردار هم وژل کېږي صبر وکړه سمدلله سمه ورخطه کېږه